سردار ولی ورور پوښتنه کوي و یو څوک چې د بل چا پر ځای باندې حج کوي او هغه کس ته د حج کولو ټوله مصارف ورکړي، آیا دغه حج کوونکی دغه کس څخه چې د پر ځای باندې د حج فریضه ادا کوي اجرت او پیسې اخیستلی شي کنه؟ مثلا 15 لکه کالدار د حج مصارف کیږي او دوی ورته وایي چې 10 لکه راکړه چې 15 لکه به زما اجرت او مزدوري سي. مهرباني وکړئ ښاغلي مفتي صاحب ورته جواب ووایاست. محترم وروره، تاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به وایو چې په حج کولو باندې اجرت اخیستل ناروا دي. علامه شامي رحم الله فرمایي وبعضهم يفرع على ذلك مسألة صحة استجار على الحج، وهذا كله خطأ أصرح من الخطأ الأول، فقد اتفق النقول عن أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى أن الاستجار على الطاعات باطل. انتهى شرح عقود رسم المفتي ودرشم سبها. همدارنګه دغه مسله په فتاوی فیضیه 140 صفحه کې بیان شوې ده. والله اعلم بالصواب.